د افغانستان د اقتصادي کامیابی او پرمختګ نندارتون چې د 1403 هجري شمسي کال د سنبلې میاشتې له اول تاریخ څخه تر 4 تاریخ پورې د افغانستان د ملي او نړیوال نندارتون په مرکز کابل کې ترسره سو، چې په دې نندارتون کې د عوایدو لوی ریاست د عامه پوهاوي او د خپلو وطنوالو د مالیاتي مشکلاتو د حل په موخه ګډون کړی او د دوی د تشویق او ملاتړ په موخه یې ګڼ شمېر تحفې ترتیب او تنظیم کړي وې، چې د افغانستان د اسلامي امارت لوړ رتبه مسؤلینو، مختلفو رسنیو، د پوهنتون محصلینو او د ښوونځیو شاګردانو د دې غرفې څخه لیدنه وکړه او دوی ته د تحفو ترڅنګ د عوایدو د ارزښت او اهمیت، د عوایدو د راټولولو پر میکانیزم او د هغه د مصرف په اړه معلومات ورکړل سوه. او همدارنګه د مالیې د محترم وزارت د مسؤلینو لخوا د تجارانو، صنعتکارانو، کسبکارانو، د زراعت د سکتور غړو، د بانکو او مؤسساتو مسؤلینو او غړو ته د مالیاتي قوانینو او د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله لخوا څخه په مالیاتو کې د راغلو کمښتونو او معافیتونو په اړه سیمینار وړاندې سو. اول د ټولو مخکې څخه غواړو چې د امیر المؤمنین حفظه الله کوم فرمانونه چې په امارت کې راغلي دي او موږ هغه سهولتونه او هغه د مالیاتو کمښت چې موږ تجارانو، صنعتکارانو او د زراعت په برخه کې تجارانو تور کړ دي ستاسو سره شریکو. اول خو دا دی چې په تیره اداره کې که ستاسې په یاد دی چې مالیات واخیستل کېدل، که چیرې هغه مالیات پر ټاکلي وخت باندې نه تسلیمېدل بیا به یو لړ جرایم به درلودل، چې جرایم به دونه زیات وی چې د مالیاتو به څو چنده کېدل. هغه د امیرالمؤمنین حفظه الله د فرمان پر اساس هغه معاف شول. نور په افغانستان کې هیڅ نوع جرایم نه اخیستل کېږي. دوم، موږ ځینې معافیتونه په مالیاتو کې راوستل، چې مثلا د زراعت سکتور دپاره چې دلته به خلک موږ زراعت سکتور چې هغه باغداران دي یا مثلا د غواګانو فارمونه لري، هیڅ نوع مالیات د هغو څخه نه اخلو، هغوی د مالیاتو څخه معاف دي. دوم، د صنعت په برخه کې چې په تیره اداره کې 4% انتفاعي مالیه ځنې اخیستل کېدل، هغه 4% انتفاعي مالیه موږ 2% ته راوستل ده، یعنې 2% انتفاعي مالیه اوس موږ ځنې اخلو. د معرف سکتور لپاره چې هغه پوهنتونونه نیمه لوړ زده کړې او همدارنګه مکاتب، خصوصي مکاتب شامله، موږ 4% انتفاعي مالیه په تیر اداره کې اخیستل کېدل. په 1402 کال کې د امیرالمؤمنین د فرمان پر اساس معاف شول. نو د معرف سکتور لپاره چې هغه د لوړو زده کړو پوهنتونونه پکې شامل دي، هغه که ماسټرۍ دورې دي، که د لیسانس دورې دي، که نیمه لوړ زده کړې دي، خصوصي مکاتب دي، 4% انتفاعي مالیه په 1402 کال کې معاف. اوس هم کار پر کوو چې یا یې معاف کړو او یا هم ډېره زیاته راکمه کړو. دغه رقم صنعتي سکتور لپاره چې موږ ویل چې مخکې 4% انتفاعي مالیه وه، اوس 2% انتفاعي مالیه ده. دغه رقم د اصنافو مالیه چې واقعا هم دغه زموږ هېواد خو غریب ملک دی، معلومېږي، او ټول خلک مو په کسبکاران اخته دي او دلته هم ډېر زیات چې راغلي چې ما چې ولیدله اکثره کسبکارانو چې راغلي وو. نو مخکې چې مالیات په تېره اداره کې ځینې اخیستل کېدل، 1.5% به د دې پروژات ضربېدله، 1.5% مالیه اخیستل کېدل. موږ 2 میلیونه پورې مو معافیت ورکړي چې هغه دکانداران یا هغه کسبکاران که هغوی پروژات په یو کال کې 2 میلیونه افغانۍ هیڅ مالیات نه ځنې اخلو. که چیرې د دې پروژات په یو کال کې 3 میلیونه افغانۍ سي، 2 میلیونه افغانۍ معاف، چې د 2 میلیونه افغانۍ مالیه نه ځنې اخلو، 1 میلیون پاتېږي. 1 میلیون یې په 0.3% کې ضربېږي، چې دا خورا لږ مبلغ دی. دغه مالیه د ټول کال مالیه ده چې پر 4 یې ورته تقسیموو، چې په فی روبه په هره روبه کې یو غونډه مالیه د دې څخه تشکیل اخیستل کېږي. نو په مختلفو بخشو کې موږ کمښتونه راوستلي دي، نور یې هم راولو، د تجارانو د دې پیشنهادات اخلو، د ځان سره وړو، ستاسو سره بحث کوو چې په هر برخه کې تاسې د مالیاتو د کمښت غوښتنه کوئ، زموږ سره یې شریک کړئ. د لیل سره زموږ ستاسې پیغام تر خپلو مشرانو سره وو، انشاءالله په هغه برخه کې کمښت راځي. مثلا یو د تجارانو چې یو ډېر لوی مشکل د تجارانو چې دوی به موږ د دوی بررسي 15 کلنه بررسي موږ کول، مثلا چې نن به اظهارنامه یې رایست ول، 15 کاله بعد موږ صلاحیت لري چې دا بررسي موږ وکړو. خو اوس د امیرالمؤمنین د فرمان پر اساس هغه موږ یو کلنۍ ته راکښته کړل او ځینې شرکتونه ښکته موږ بررسي کوو. نو مثلا هغه تجارتي سکتور، تجارتي شرکتونه چې د هغوی پروژات تر 300 میلیونه کمې، موږ د هغوی بررسي قطعا نه کوو. مثلا په ولایاتو کې چې تر 100 میلیونه کمې نه کوو،
نو دا یو ډېر غټ سهولت چې موږ تجاران ته راوستي ځکه واقعا هم په اوسنۍ حالاتو کې د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې د 15 کالو دپاره مالي اسنادو بلانو دا شان ساتل دا مشکل و چې دا برسي یو کلن سول نور سهولتونه هم ډېر شته چې موږ اخیستي خو موږ یاداشت کړی نه دي سره خو دغه و چې د صنعت په برخه کې موږ معافیتونه ورکړي دي تجارتي سکتور ته مو ورکړي دي بالخصوص موږ معرف سکتور ته ډېر لرو ځکه موږ هېواد ته معلومیږي چې موږ تعلیم ته ډېر سخت ضرورت لرو او په اوسنۍ حالاتو کې د مکاتبو د پوهنتونونو شرایط تاسو ته معلومیږي چې کوم حالات دي نو موږ د هغوی مالیه قطعا نه ده اخیسته او کوښښ کوو چې په دغه کال کې هم وانخلو او د تقریبا څو کاله پرله پسې هغوی ته یو معافیت ورکړو هغه نړیوال موسسات چې افغانستان ته کومکونه راځي هېڅ مالیه وزارت د هغوی څخه یو نوه مالیه هم د هغوی څخه نه اخلي هغوی د مالیات څخه معاف دي دا په دې خاطر چې دغه کومکونه د عامو خلکو او غریبانو پر ورسول سي نو دې تر څنګ چې موږ دغه مالیات اخلو چون چې مالیات څخه زموږ ملي بودجه چې تمویل کېږي چې ټول داخلي عواید دي هېڅ نوی کومک اوس فلحال زموږ سره نه کېږي یوازې همدغه زموږ داخلي تولیدات چې موږ یا مالیات اخلو یا زموږ غیر مالیاتي عواید دي زموږ ملي بودجه تمویلي چې زموږ یو ګمرکي محصول دی چې هغه په اړوند ګمرک کې چې کله جنس افغانستان ته راوړل کېږي موږ د هغوی څخه مالیه اخلو بل موږ غیر مالیاتي عواید لرو او زموږ کوشش هم دا دی چې موږ مالیات کم کړو غیر مالیاتي عواید ته ولاړ شو غیر مالیاتي عواید هغه دي چې امارتي ادارې یو چاته د کار کولو په مقابل کې یوه اندازه پیسې اخلي مثلا د جواز په مقابل کې یوه اندازه پیسې اخیستل کېږي یا د پوهنتونو د ډیپلومو په مقابل کې یوه اندازه پیسې اخیستل کېږي یا زموږ قانون دی چې موږ د قانون څخه یوه اندازه عواید په لاس راوړو چې دا زموږ غیر مالیاتي عواید دي نو زموږ د امارت پالیسي د عواید په بخش کې اوس دا دی چې موږ د مالیاتي عوایدو څخه ولاړ شو غیر مالیاتي عواید ته تر څو موږ پر خپلو تجارانو صنعتکارانو باندې د مالیاتو بوج راکم کړو ټوله غیر مالیاتي ته ولاړ شو خو چون چې مالیات داسې یو موضوع ده چې په ټوله دنیا کې بدیل نه لري یعنی که هر څونه وکتل سي د مالیاتو بدیل په دنیا کې نشته یو نظام مجبور دی د دې دپاره چې دی خپلې دندې په صحیح ډول سره اجرا کړي نو دوی به یوه اندازه مالیات اخلي نو اوس فلحال موږ مالیات اخلو خو خورا په کم اندازه لرو موږ یو مالیات برایداد اخلو مالیات برایداد دا معنی چې موږ ستاسې د تجارانو د خالص ګټ څخه مالیات اخلو که یو تجار 300 میلیونه افغانۍ دی پروشات وکړي او دی ګټه ونه کړي موږ داسې هېڅ مالیه نه اخلو ولې که دی 300 میلیونه پروشات وکړي په 300 میلیونه کې 290 میلیونه د ده تمام شد قیمت یا کاسټ اف ګډس چې ورته وایي سول چې دا اجناس یعنې دغه جنس د په 300 میلیونو دا رانیولی دی په 300 میلیونه یې خرڅ کړی دی 290 میلیونه د دې بیه وه موږ دا ور منفي کوو د ده ګټه پاتېږي 10 میلیونه بیا موږ د 10 میلیون څخه مالیه نه اخلو موږ ته یې تر راسه ستا خپل ټول مصارف د جیسو بسه تا کارمندان ته معاشات ورکړی دی تا د دفتر کرایه ورکړې ده تا مثال فرض کړه یوټیلیټیز یا تا د دفتر خدمات لرې اوبه جې رانیولې ټول مصارف چې ځینې منفي کړې چې ته کله خالصې ګټې ته ورسېدلې خدای جوړ کړي په دا 300 میلیونو کې تا 1,00,000 افغانۍ خالصه ګټه کړې نو بیا ته ماته ستا د دا خالصې ګټې څخه چې نظام پر تا حق لري موږ تاسو اخلو تر څو هغه مالیه چې موږ تاسو څخه اخلو هغه تاسو ته معلومیږي چې اوس په عامو پروژو کې مصرفېږي تاسو د ټاپي پروژه ونی تاسو د کابل کندهار سړک ونی تاسو سایه د امیرالمؤمنین فرمان ولدي چې د کابل جلال آباد سړک د کابل غزنی دوام پاس سړک جوړېږي تاسو د ښاروالۍ فعالیتونه ونی دا خو په بل شي نه کېږي دا خو ټول د دغه ستاسې د مالیات څخه موږ د پیسې راټولوځو او اوس مالیات شکر الحمدلله اوس په هغه حالات کې موږ پیسې اخلو چې شخصي جیبو ته نه ځي یعنی یو کس ته تاسو نور کوئ یوه افغانۍ هم اوس بغیر الکترونیکي سیستم څخه نه ځي یعنی زموږ سیستم د مالیې وزارت مکمل د الف څخه دریا پورې ټول الکترونیکي دي مالیه ورکوونکي موږ خپل دفتر ته نه راغواړو ته ماته راسه مالیه راکړه دوی خپل سیستم لري د خپل سیستم څخه مالیه یې راکوي هغه که دوی د خپل اکاونټ څخه مالیه دغه کوي که زی د افغانستان بانک کې جمع کوي فقط مازې مالیاتي ادارې ته یوازې د اویس کاپي ورکوي نو دونه شفافیت سره چې راټولیږي په دغه رقم شفافیت سره په عامه خدماتو کې ستاسې دپاره مصرفیږي نو یو موږ مالیات برایداد لودل چې ستاسې د خالصې ګټې څخه موږ مالیه اخلو بل موږ انتفاعي مالیه لرو انتفاعي مالیه یا د کاروبار مالیه چې یو څوک کاروبار کوي تجارت کوي بزنس کوي موږ هغه مالیه ځنې اخلو هغه دا دی چې د دوی د پروشاتو د سرجم څخه اخلو او هر سکتور خپل ځان ته مشخص انتفاعي مالیه لري چې په 3 میاشتو کې موږ ځنې اخلو په یوه روپۍ کې مثلا تجارتي سکتور که تجارتي سکتور فعالیت کوي
او د ده پروژات 100 میلیونه افغانۍ نو موږ 4% انتفاعي مالیه په یوه ارب کې زنجه اخلو. مثلا که صنعتي سکتور چې د صنعت په برخه کې تولیدي او صنعتي چې مثلا د لې فابریکای صنعتي شی نه راوړي خو د لې خپل تولیدي دغوی څخه فقط 2% انتفاعي مالیه اخلو. او بل موږ لوی مافیا چې راغلي هغه شفاخانو ته راغلي که شفاخانه جوړ سي موږ مخکې به 4% مالیه ځنې اخیستل کړ اوس موږ د شفاخانې څخه په اول کال 1% مالیه اخلو په دویم کال 2% انتفاعي مالیه اخلو په درې کال او نور چې هر څونه دی فعالیت کوي موږ په هر روبه کې 3% انتفاعي مالیه ځنې اخلو. پاسو د مخابراتي شبکو دپاره او کانټینټل هوټلانو دپاره چې فوقالعاده خدمات یې راکوي موږ د هغوی څخه انتفاعي مالیه 10% اخلو ځکه هغوی مصارف دونه نه لري د هغوی عواید ډېر زیات دي یعنې هغوی ګوډس نه لري تر ډېره پورې د هغوی بخش چې دی خدمات یا جناس نه چې په دې کې ځنې اخلو. بل موږ موضوعي مالیه لرو. موضوعي مالیه چې ده دا فقط وضع کېږي یعنې د دې معنا دا ده که تاسې یو دفتر یو تجار ولاړ سي یو دفتر یې په کرایه نیولی او د کور مالک د دفتر کرایه ځنې غواړي 80,000 افغانۍ او موږ نور هم لرو چې در 2,000 پورې موږ مالیه د کرایې څخه نه اخلو. که د یو دکان د یو کور کرایه 10,000 افغانۍ موږ مالیه نه اخلو که تر 10,000 اضافه سي بیا موږ مالیه اخلو. مثلا 10% مالیه که تر 2,000 افغانۍ اضافه سو موږ اخلو دا وضع کېږي موږ بیرته هغه نفر ته مجرایي ورکړو. مثلا فقط تجار مکلفیت مازې لري چې دا مالیه وضع کړي. مثلا کور په 80,000 افغانۍ نیولې دي 10% مالیه ځنې وضع کېږي 6,000 افغانۍ کېږي نو دا تجار چې دا د کور مالک ته پیسې ورکوي 80,000 جنه ورکوي تجار چې د کور مالک ته 4,50,000 افغانۍ ورکوي دا 6,000 افغانۍ چې د کور د مالک پر ځای باندې د امارت ته مالیه ورکوي. دا مالیات موږ په دې خاطر باندې چې مثلا د کور د مالک غواړو او په مختلفو وختو کې غواړو تر څو د نظام او بودجې ته دوامداره پیسې راسي. اکثره تجاران موږ ته دا شکایتونه کوي یا مثلا دا غوښتنه لري چې تاسې ټوله مالیات پر یوه ځای واخلئ. موږ که ټول مالیات پر یوه ځای واخلو نو هغه یوه میاشت به زموږ خزانه د پیسو څخه ډکوي ولې نورې میاشت به موږ پیسې نه لرو. دا د پیسو سایکل یا هغه د اقتصاد دوران چې موږ ورته وایو چې په ماکرو اکونومیکس کې تر بحث لاندې نیول کېږي بیا دغه پیسې دا چرخ ته نه لویږي یا دغه دوران بیا نه نیسي. نو دې دپاره موږ په مختلفو وختو کې مالیات غواړو تر څو دوامداره د دولت خزانې ته پیسې راسي او هغه د کور مالک ته بیا بیرته د هغوی مالیاتو مجري ورکړو. نو د هغه رقم ستاسې د معاشاتو څخه چې مالیات وضع کېږي دا موضوعي مالیه ده. دا تجار یې موږ ته نه راکوي دغه د تجار سره چې کم کارمند کار کوي کم کارګر کار سره کوي دا د هغه د معاش څخه موږ ته مالیه راکوي. او یا هم قراردادي مالیه ده چې موږ یې قرارداد پر اساس ځنې اخلو چې د دوو جانبینو تر مابین قرارداد سوی د هغوی څخه موږ 2% که جواز ولري اخلو او که جواز ونه لري بیا 7% مالیه ځنې اخلو. تر ډېره پورې موږ ته جواز مهم نه دی چې دا د کومې ادارې ورکړی دي. دا صنعت تجارت یې ورکوي مثلا CBR یې ورکوي ښاروالۍ ورکوي هر ادارې چې فقط د فعالیت جواز ورکړي قراردادي مالیه یې 2% ده چې مخکې د جې تفکیک نه کېدی مخکې 7% اخیستل کېدل که د ښاروالۍ جواز لري اوس موږ د کسبکاران څخه 2% مالیه وضع کوو. بل موږ ثابت مالیات لرو. ثابت مالیات هر کله چې مالیات مغلق کېږي او د هغوی حساب دقیق نشي کېدلی نو بیا موږ په هغه حالاتو کې ثابت مالیات څنګه اخلو چې هغه مثلا لکه په نمایشګاهو کې که مثلا دا رقم عواید راټولیږي موږ دغه څخه اخلو یا د اسنافو چې اسناد تقریبا دا اوس چې نوی فرمان رالی تقریبا 15% موږ نور مالیات خلکو څخه نه اخلو ځکه هغه ټوله د امیرالمؤمنین حفظه الله په فرمان کې راغله. چون چې همکار دغه راته کوي اشاره ته کوي چې وخت پرادی موږ به ستاسې څخه واورو چې تاسې د مالیات په بخش کې که کومې ستونزې لرئ زموږ سره شریک کړئ چې موږ ستاسې پیغام تر خپلو مشرانو یوسو او کوشش وکړو په هغه برخه کې که د کمښت امکان و که د معافیت امکان و هغه تاسې ته راوړو. بیا هم د مالیې وزارت د عوایدو د لوی ریاست دروازه هغه که یو لیړی والا هغه که یو تجار هغه که د هیواد په سطح تجار که د ولایت په سطح په هر څون سطح زموږ د عوایدو دروازې خلاص دي. زموږ په عوایدو کې نوبت نشته چې ودې رئیس عمومي نه دی راغلی نوبت واخله سکرټر ته ورځه نشته هر وخت چې راځي خدای مو راولي زموږ دروازې ستاسې پر مخ خلاص دي. ستاسې ستونزې ستاسې پیشنهادات زموږ سره شریک کړئ تر څو موږ پر وخت باندې هغه ستاسې ستونزې او پیشنهادات تر حل کړو. والسلام. دا جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت وطن. کشور روزنامه به خاطر لیاقت کشور میکنم همین تکس تاجایی و شاهانه میگه‌ها در گذشته ماه بود وقتی که جناب شیخ صاحب امیرالمؤمنین همه قدر بزرگی کرد دیگر مالیات را معاف کرد همین هم ما یک روز پیشنهاد میکنیم به نمایندگی لیاقت افغانستان
کمی رو معاف کنم. ما گفتن که قاجاری محدود وزارت مالیه نمیشه بوده ما از قاجاری مالیه نمیشه. موضوع دوم هم موضوع فراخدارا بود برای شرکت‌های دولتی. در بخش زراعت ما افسر مالیه قبلا از پیششون خریداری میکردن، از او میگرفتن دارو حکم موافق او را از قانون نمیگیریم. خریداری که ها میکردن آن دارو مالیه یا مکلف نیستن که کار ما مالیه وارد کنن. موضوع دومش شخص حقیقی و خریدار و مسئله ابتدایی و غیر ابتدایی. دهقان اگر زراعت میکنه او داخل سال اگر تاوان کنه یا فایده کنه اون مربوط خودش میشه و در صورتی که ضرر کنه اون برای قابل مقابل نیست. ولی شرکت اگر در یک سال ضرر میکنه تا 3 سال دیگه رو به ضررش مجرم میده. آقای صاحب گفتن مسئله بررسی بعد از سال 1403 برای یک سال میشه. شما بررسی سال 1400 آورید. بعد از سال 1403 بررسی در جریان سال اول که سالنامه ارائه میکنن تا یک سال سالنامه بعد او در صورتی که ضرورت باشه نرمای مقرر در جور شده اگر قانون نرم بررسی رو بلند میکنه ما با بررسی میده در غیر او اکثر شرکت‌ها نمیده. شرکت‌ها با بررسی نمیده. مسئله سبزیجات در شما گفتید درست است. کلانترین مشکل تجار ما یا زرنگسازی است اسناد ندارد و محاسبه از روی سند میشه. وقتی سند مایوی داشته باشید شما هیچ وقت دوسیی که اسناد داشته باشه که صحیح حسابی میکنید. رئیس بررسی یا هر اداره مالیاتی مکلف است تا آخر مطابق اصول مالیاتی مکلف است تا آخر اگر پای شما بشن و هر اسناد مایوی که شما ارائه کنید قابل قبول است برای جنت جنت دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت وطن دا جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت